نو حوض کوثر به د هر پیغمبر خپل حوض دی د هر پیغمبر خپل چینه ده او خپل اوله ده زمونږ د پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې کم نهر دی او کم حوض دی هغې ته حوض کوثر وایي دا اصل کې په جنت کې دی د محشر د میدان ته د هغې نه اوله راغلې ده نو خلق به د خپل خپل پیغمبر حوض ته ځي نبی علیہ السلام فرمایي زما امت به زما حوض ته راځي او هر پیغمبر به پردي خلک د خپل حوض نه داسې منې کوي لکه انسان چې د خپل پټي نه پردی ګډه چیلی منې کوي هر سړی خپلې ګاډۍ ته خپلې ګډه چیلی پرېږدي پردی نه پرېږدي دارنګې هر پیغمبر به خپل امت خپل حوض ته پرېږدي پردي به نه پرېږدي نو نبی علیہ السلام مبارک به خپل امت له چاله چې وغواړي هغې له اوبه ورکړي وی یو ډله به چې هغه ما له اوبو له را رواني وی فرشتې به یې منې کړي چې مه ورځئ وی زه به یم اصحابي اصحابي دا خو زما هغه ملګري دي زه چې کله وفات کېدم د دنیا نه تلم دا خو زما ملګري دي وی فرشتې به راته ووایي چې تا ته پته نه لګي چې ستا نه پس دوی څه کړي دي ما وی دوی زما نه پس څه کړي دي وی دوی واپس کفر ته تللي دي دا یو څو کسانو ډېر نږدې مسلمانان شوي دي یو څو ورځو مسلمانانو کچا خو چې حضور پاک کله دنیا نه تشریف راوړو دا واپس کافران شو مرتدین شو بخاری شریف کې حدیث راځي وی زه به ووایم چې ښه نو کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم چې تر څو زه په دوی کې موجود وم خو ما ته د دوی حالت معلوم و فلما توفیتني کنت انت الرقیب علیهم خدایه چې زه د دې جهان نه بل ته بوتلم بیا ما ته پته نه لګي ته دې خبردار نو نبی علیہ السلام مبارک به د حوض کوثر نه اوبه ورکړي خپل امت له الله دې پکې مونږ راولي او هغه حوض کوثر اوبه به سینګئ وی دا به د پیو نه سپینې د واورې نه به یخي اعلی مزیدارې او د شاتو نه خوږې او په هغې به خلک ډېري خو د سکو لوښي به هم ډېري وی کیزانه که نجوم السما وی د هغې په غاړه چې کوم د سکلو کوزې پرتې دي د اسمان د ستورو عمره دي لکه د اسمان ستوري بېشماره دي نو دا به هم بېشماره د شمېر نه به زیات دي مسلمانان به د خپل خپل پیغمبر د حوض نه اوبوس کې لږه تنده به ختمه شي بیا به روان شي میدان ته به ټول یو طرف ته رواني څوک به په خپلو قدمونو رواني حدیث کې راځي په خپلو قدمونو او څوک به لکه د مار توخیږي او په خپل مخ به رواني صحابه تپوس کې د الله رسوله دا په مخ به څنګه خلک ځي وی ولې کم ذات چې تاله په لاسو خپو کې د تلو طاقت پیدا کړی دی هغه په مخ کې د تلو طاقت نشي پیدا کول مار ته وګوره خپې یې نشته او روانې توخیږي داسې به روانې او ګوره چې سړی په خپو ځي او د له مخې له څه رکاوټ راځي په لاسو یې ختموي لاس سره د ځان دفاع کوي وی چې کم خلک په مخ رواني د قیامت په میدان کې دی به په لاس د ځان نه شی نه اخوا کوي په دې مخ به داسې اخوا دېخوا کوي الله دې مستعطف څوک به پړ مخې جهنم ته راښکلي شي په سپېمو کې به له زنځیر واچوي دی به چغې وایي چې ما سره حساب کتاب نه دی شوی باره نه فرشته به آواز وکړي وی تا کړي سري چې تا سره موږ د نیکو حساب کتاب وکړو سپېمو کې به زنځیر واچولی شي او پړ مخې به جهنم ته وغورځوي الله دې مستعطف څوک به داسې وي چې هغې به په چیسینګ سترګې وغړی نو یو ښکلی شکل به راشي مزیدار دی به ورته وي ته څوک یې چې لومبې نظر مې پته ولګېده هغه به ورته وي زه ستا نیک عمل یم دنیا کې زه په ته په ما د پاسه سور وې زه راباندې سور وم دا نیک عمل به ورته وایي او ته مې خپلو خواهشاتو ته نه پرېښودې اوس زه درته ټیټېږم او په ما را سور شه چې د حساب کتاب میدان ته دې بوځم وی هغه نیک عمل د یو حیوان په شکل کې به ورته ټیټ شي او دا نیک سړی به پې د پاسه سور شي او میدان ته به لاړ شي رسول الله مبارک فرمایي څوک به یو کس په سورلی سوري څوک به 2 کسه په یو سورلی سواري څوک به 3 کسان په سورلی سواري بعضې بدبخته به داسي چې سترګې سنګ وغړی په یو ښه شکل به نظر ولګي ته څوک یې چې د ما ډومبې نظر پته ولګي د سپېره وی زه ستا بد عمل دنیا کې ته په ما سور وې او چې مزې دې کولې چرچې دې کولې او نن به زه په تا سورېږم رسول الله مبارک فرمایي ځان ته به یې را ټیټ کي او هغه بد عمل به پې د پاسه سور شي او هغه سره به داسې چوکۍ لکه د افغانو والا سره چې چوکۍ او یو یې پې کوي او شاته نه یې په دې کوناټي د هغه ستن په چوکه باندې وایي داسې به یې وایي
او د حساب کتاب میدان ته روان شي. بعض خلق بداسي حضور پاک فرمایي چې غیب نیخ پنیغه بغیر حساب نه او بغیر کتاب نه جنت ته لاړ شي. دا بسو کی دا او یا زره کسان به بیا فرمایل رسول الله مبارک او یا زره کسان دا هغه دي چې بی حساب بی کتاب به جنت ته ځي. یو صحابی پاسید وی دا الله رسول ادعو الله لی ان یجعلنی منهم وی دا خدای نه سوال وکړه چې ما په دې یو ځل کې الله راولي. رسول الله مبارک او فرمایل انت منهم ډیر خرته په کې حساب شه. بل صحابی پاسید وی دا الله رسول مال الله نه سوال وکړه چې ما په کې خدای راولي. وی سبقک بها عکاشا وی دا مخکنی صحابی عکاشا زما په دعا الله پکې یو کس داخلو نو اپ کې دې داخل شو بل کس پکې زما په دعا بس دقه یو ما سره الله وعده کړو. خوش قسمت صحابیو سړی پړه کې سوچ کوي چې او یا زره کسان خو بی حساب بی کتاب ځي نو دا خو ټیک ته چې ډیر دي خو بیا هم تعداد کم دی ځکه صحابه ډیر زیات دي تابعین ډیر زیات دي. نو یو بل حدیث شریف مسلم دی هغې کې راځي چې د او یو زرو کې هر یو کس سره به او یا زره ملګري وي. الحمدلله بیا سړی سوچ کوي چې واقعي دا خو ډیر شو لیکن صحابه دي تابعین دي تبع تابعین نیکان محدثین علماء صالحین شهدا او ډیر نیکان خلق دي نو دا خو ټیک د تعداد زیات ته خو نیکان خلق هم ډیر دي. نو بیا حدیث پاک کې راځي وثلاث حسیات من حسیات ربی وی درې بد الله لپی وی درې لپ زمارونو قسم په خدای قسم درته خورم چې الله مسلمان عذاب لنه دی پیدا کړی. ما يفعل الله بعذابكم الله وی استاسو په عذاب سکوم زما د نعمت له قدر او شکریا ادا کې ما خو تاسو عذاب لنه پیدا کړی. الخلق عیال الله نبی علیہ السلام فرمائی وی مخلوق اللہ تدا سے گران دی لکه بچی چی پلار تا گرانی نو بچی بسوک جہنم تاو گردے. خو مونگ بد قسمت ایو مونگ دا خدای دا نعمتونو نا شکر ایو مونگ پا سلی رشتو گینٹو کی نیم گھنٹم اللہ لنشو ورکولے دا منزونو دا ٹول ٹیم یوزای که نیم گھنٹا پی لگی مونگ پا سلویخت روپو کی یو روپے اللہ لنشو ورکولے مونگ پا 200 میاشتو کی یو میاشت دا رمضان دا اللہ عبادت نشو کولے او دا رزق بندو بس دا مونگ اللہ پا زیماغشت ردام یقین دی چے اللہ حق وی رشتیا وی اللہ چے سکی کولی شی لیکن سر راغی دا مونگ پا دی خبر یقین نشتا مونگ وایو کردی بل مسلمان دا اغلام و نقل سبخرو کدا حرام و نخوال نو مونگ بسنگ جون تیرو او کله بل مسلمان د ازمک دا کور دا میرا قابونه کنو دما جون بسی او دما حیا بسی او دما مال بسی دا ټول په خدای بدګمانه دي. الله دې نه نو ساتي په الله یقین ساته چې دما رازق الله دی زما عزت ورکون کی سوکته الله دی مال کور او مال جون را کون کی سوکته الله پر دې مال نه صبر کا خدای به درکې په خدای یقین ساته نو چې ته په الله یقین ساته او په الله بدګمانه نه کدا اغلا میں اونکڑا نو زبا سخورم کدا ڈاکا میں اونکڑ زبا سخورم او کدا کار میں اونکڑا زبا خوب بیزت شم نو دا خود تا پا اللہ بدگمان شو اللہ وی دا زما کار دی تاوی نا دا دی اغلا کار دی دا ڈاکی کار دی نو تا پا خدای بدگمان شو سرکشی دی اللہ سر شو روکلا نو چی سرکش شو نو بیا خدای نپری دی کن بیا بدل سزا در کئی اللہ دی بدا سرکشی نو ساتی